درې ډوله خلک هیڅکله هم په ژوند کې مه هیروئ. لومړی هغه ډله خلک چې تاسو ته په ژوند کې ستونزې او مشکلات جوړ کړي دي. دویمه هغه ډله خلک چې د ستونزو مشکلاتو او دردونو پر وخت تاسو یوازې پریښي یاستئ او په خپله مخه درڅخه روان شوي دي. دریمه هغه ډله خلک چې د ستونزو مشکلاتو دردونو او غمونو پر وخت راغلي دي، ستاسو ملتیا یې کړې ده، درته ویلي دي چې انډیواله غم مه کوه، زه خو در سره یم. حداقل په دغه بدو حالاتو کې تاسو یوازې نه یاستئ پریښي، ډاډ یې درکړی ده، حوصله یې درکړې ده او هڅولي یاستئ. موږ او تاسو په ژوند کې هرومرو له دغه درې ډوله خلکو سره مخامخ کیږو، نو پام چې هېڅکله یې هم هیر نه کړئ. او دغه درې ډوله خلکو څخه موږ او تاسې د ژوند لوی لوی درسونه کولی شو ترلاسه کړو.